د یقین او د ګمان ترمنځ پروت دی. د یقین او د ګمان ترمنځ پروت دی. هر ارمان مې د ارمان ترمنځ پروت دی. او ممکنات ناممکنات هم پکې وینو. ممکنات ناممکنات هم پکې وینو. یو دیدن مې د امکان ترمنځ پروت دی. ډیره مهرباني. د نظم عنوان دی د آخري ګناه کومه نو توبه وباسم. د آخري ګناه کومه نو توبه وباسم. بادشاهي وه ماشومتوبو چې زلمی شم مینتوبو چې مین شم لیونتوبو. بادشاهي وه ماشومتوبو چې زلمی شم مینتوبو چې مین شم لیونتوبو. ارمانونو ارماني کړم هر ارمان مې لکه خوبو. اخ ځواني بربادولو د چا سترګې هیرولو. خو افسوس چې داسې نه ده. ای بلها کلونه وشول او بلها وختونه تیر شول. خو تر اوسه پورې ګرانه په قسم که مې هېرېږي په والله که مې هېرېږي په قرآن که مې هېرېږي. هغه سرې سترګې خونکارې هغه شنې سترګې خمارې هغه تګ د مکیزونو و قاتل د ډېرو زړونو. هر اندام سنگي مرمر یې سپین جبین لکه قمر یې. په والله که مې هېرېږي په قسم که مې هېرېږي. تیر په څنګ کې څو وختونه قسمونه او لوظونه نه هېرېږي نه هېرېږي هغه ستا ښکلي یادونه. عجیبه شانته قادرې چې حالات یې مانه غواړي. اوس د خیال په آینه کې د یادونو جزیره کې د سوچونو دایره کې د فکرونو میخانه کې ما زرها تکلې وکړې. د سوچونو یې بهر کړم د فکرونو یې بهر کړم د خیالونو یې بهر کړم د یادونو یې بهر کړم. خو افسوس چې شم ناکامه بې اختیاره مې شي یاده. ځکه ډېر شومه مجبوره هر ارمان مې تیزندي کړو او قسم مې داسې وکړو چې بس نور یې هېرومه زه یې نور نه یادومه. جوبله اوس یې یادول راته ګناه ښکاري خو. جوبله اوس یې یادول راته ګناه ښکاري خو. د آخري ګناه کومه نو توبه وباسم.